ډېر خوندور دي. دا ډېر خواږه دي او دا رنګ شین دی خو دوی ډېر خوندور دي. جورس دي او قیسی به ډېر خوندور دي. دا زردالوګان ډېر عمر نه لري نو په 3 کالو کې دوی اصل او کابل تم وای چې وران شي کابل کې اوسې ننګیالي د ننګ میړونه او کابل تم وای چې وران شي کابل کې اوسې پښتانه کګبرتونه یار پس پر زیخلو باور کړم روز دې مات شش پتا بونی سما او یاري بل تخون پیدا کړی چې د کابل ګډې ته دعا هړوخې جونا خدای دې کابل کې راته مړ کا چې جنازه دې په ننګرهار راوړوما. پروان ولایت او بیا پروان ولایت کې د غوربند ولسوالۍ نوم به مو حتما اورېدلی وي. زیاتره خلک بیا د غوربند ولسوالۍ نوم د غوربندۍ شولې سره یادوي. نو زه هم د غوربند ولسوالۍ ته راغلی یم، نه پوهېږم چې دا کوم کلی دی. دا چې دا کوم کلی دی په دې اړه به دلته زه د دغې سیمې اوسېدونکو سره خبرې اترې ولرم. خو مونږ یوازې اورېدلي چې په غوربند کې شوله نامتو ده. په دې زیاتره خلک نه پوهېږي چې نه، د شولې تر څنګ دلته نور ډېر څه هم شته دي او ماشاءالله دا ولسوالۍ او دا سیمه ډېره ښکلا لري، بېحده ډېره ښکلا لري. افغانستان دی، افغانستان کې خو ماشاءالله بېحده ډېرې ښکلې او ښایسته سیمې شته دي. نو نن مې وغوښتل چې تاسو ته د غوربند ولسوالۍ دا ښکلي ښکلي زردالان ښکار کړمه.
اغلی حاجي عبدالبصیر د پروان ولایت د غوربند د شینوارو ولسوالۍ او د پاچا خان د کلي اوسېدونکی یم. نو تاسې هر کله راشئ، په خیر راشئ. فضل د خدای دی چې په غوربند کې او په ټول افغانستان کې خوشحاله به دي چې امن قایمه دی او سرتاسري صلح ده په افغانستان کې، ارامي ده او ژوند ښه تېرېږي. په یو ملک کې چې امن و امنیت وي نو ته په دې پوه شه چې هلته زندګي ښه تېرېږي او ښه ژوند سړی کولی شي. حاصلات خو نور کال په هغه باندې چې اوس موږ سږ یو څه دا بارانونه وسوه، تقریبا دا حاصلات یو څه خرابه سوه. داسې دي چې موږ دغه ملک دغه چې دی دا د سیند سره وصل یو، دلته دا روډ چې روان ده نو تقریبا موږ یې نه لرو، خو نور خلک مشکلات لري. مشکلات چې کوم ځای کې د موږ څه چشمه باد ورته یو څه دریاباد اوبه یې داسې راځي د شیبر نه رانیولې د هندوکش غرونه او د دغه اوبه راځي درې دي. بلکل همداسې د زموږ دا خل چې و دا د موږ هغه اصلي ځای د شینوارو د ختیځ ننګرهار کې و. نو دا خلک د زموږ باباګان چې و نو دوی داسې دا کوچان غوندې و. نو چې دلته کوم وخت کې راغلي دي او دلته ځایونه نیولي تقریبا د دې مساحت دلته د اشایي پل ورته یایو چې دا خوا کې دی تر سیاګرده پورې. نو دغه سایې ته ټول شینوار ولسوالۍ وایي او دا دغه ځای نه را بېله سوې ولسوالۍ هغه خل دي او دلته مېشت سوي دي ډېر پخوا باندې. خو چې هغه څومره باغ کې توان و هغه نو الله رزق ورکوي ټولو ته او خدای پاک مهربانه دی په ټولو باندې. نو هغه څومره چې د ځمکه او هغه لري هغه حاصلات یو څه کېږي، خدای مهربانه دی. هغه نه دی چې هر چاته په خپله تقسیم باندې خپل رزق رسوي نو چې شکرګزار وي. پیغام خو دغه دی چې خدای پاک د په دې ملک کې لکه څنګه چې دا اوس ارامي ده همداسې سرتاسري صلح وي او دا وطن همداسې ارامه وي. موږ ټول افغانان یو او انشاءالله تر آخره پورې به چې څو ژوندي یو افغانان به یو او د دې وطن نه به دفاع کوو او د خپل دغه دین ته به رشد ورکوو او خدای وکاندي چې د تعلیم سطح لوړه سي چې دا وطن په دې تعلیم جوړیږي او انشاءالله چې راتلونکي دا 15 کال یا 10 کالو کې به زیایم چې افغانستان به په ثمر هم ورسیږي او داسې احساس به ونه کاندي چې دا پخوا افغانستان دا زموږ پیام دی او ټولو ته د زموږ دغه پیام بیا هم یایو ورته چې راسئ د افغانستان په ګډه سره جوړ کړو. څوک د پردیو په خوله نور نه ځي. هغه دی چې ومو لیده چې ټول افغانان دلته پرېښود او خارجه لاړ، دا نو ټولو ته یو غټ درس نور باید یې ونه غولېږو او دلته په دې خپل وطن کې لاس د بل سره یو کړو او دا وطن جوړ کړو.